السلام علیکم. زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې چې کم دی د موږ ټولو نه پیله خبر دا دی چې په جرمني کې د US چې کم 12,000 فوجیانو ټرمپ دا اعلان وکړلو چې فوجیان دی واپس راشي واشنگټن ته. د برلین دا چې کوم خبر ریلیز کړلو د یې په مطابق باندې یو دا خبر ډیر زیات د خوشحالي سره تسلیم کړلو چې دوی خبر په منځ کې چې کم دی د واشنگټن او د برلین په منځ کې د گفتگو چې کم ټیم دی هغه زیات شولو. پریزیډنټ ډونالد ټرمپ اعلان وکړلو چې کم 12,000 فوجیان دي چې کوم په جرمني کې دي هغه د واپس واشنگټن ته راشي. چې کوم د جرمن فارن منسټر دی هیکو ماس د دوی خبر ته پاسه د خوشحالۍ یو اظهار وکړلو. په دې وجه باندې ځکه چې په جرمني کې ډیر زیات چې کم فوجیان پاتې شوي د امریکې هغه ویلو چې هغه دې واپس لاړ شي. جرمني د خبر نه ډیر زیات خوشاله ده په دې وجه باندې ځکه چې د ریپبلیکنز او ډیموکرات په منځ کې د یو سمجھوتې په وجه باندې دا خبر مخ رالو. که د ډیموکراتس او د ریپبلیکنز په منځ کې سمجھوته نه وشوي نو به په دا خبر کلم نه پاس کېدلې. ا دې نه علاوه جرمن فارن منسټر دام ویلي چې هغه د یو کنټریبیوشن کوي د پیس صرف جرمني کې نه بلکې پوره یورپین سکیورټي کې. ډونالد ټرمپ چې کم دی په جولای کې دا اعلان کړو چې کم US سولجرز دي چې کم په جرمني کې سچویټډ دي 12,000 هغه د واپس شي. فلحال په جرمني کې 35,000 سولجران دي چې کم د USA نه تللی دي. ا دې نه علاوه په جرمني کې ډیر زیات د امریکای فوجیان منصوبه شوي دي. ډیر زیات چې کم فوجیان دي هغه د دوی مغربي جرمني په حصے کې موجود دي. زمونږ دویم سټوري د نن د پاره دا ده چې 25 طالبان چې کم دي هغه په جنوبي افغانستان په علاقې کې مړ کړل. په افغانستان کې چې کم دی 25 طالبان مړ کړل. په دوی 25 کسانو کې 2 د طالبانو کمانډرانو او 8 زخمیان دي. دا چې کم دی په یو ریډ کې وشول چې کم 90 ډسټریکټ کې شوی چې کم د جنوبي افغانستان هلمند صوبې کې راځي. د آرمی اوفیشلز په مطابق باندې د افغانستان نیشنل ډیفنس اینڈ سیکیورټي فورسز ANDSF دا اپریشن لانچ کړو. د دوی مین مقصد دا و چې هغه چې کوم د طالبانو اکټیویټی دا د دوی په علاقې کې هغه د سیز کی. دا چې کوم ریډ دا شوی په نوې برګځي سکه چې کوم د هلمند د علاقې یو ځای دی. دا ریډ چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې شوی. د دې اپریشن مین مقصد دا چې دا چې کوم فوجیان دي د طالبانو چې کوم اکټیویټیز دي د دوی په علاقې کې هغه د سیز کیم او هغه زینه چې کوم د ANDSF علاقې کې راځي په ایغو کې د طالبانو نمبر ختمي کی. ANDSF چې کوم دی شپږ طالبان هایډ آوټ چې کوم دی هغه د تباہ کړل. په دوی کې 25 د دوی ډیفنس پوزیشنز هغه دوی تباہ کړل او د دوی سره دوی سلور بومز هم د دوی ډیفیوز کړل چې کوم د کابل نه جنوب مغرب ذکر اتلل 555 کیلومتر لري. طالبانو چې کوم دا گروپ ته دوی اله په دې خبر باندې سنوټس نه جاری کړي او نه هیڅ ویلي دي. زمونږ په نننی خبر کې چې کم دی په جنوبي کوریا کې ایغو چې کوم اتھارټیز دي ایغو د یو نگرانی اعلان وکړلو په دې وجه باندې ځکه چې د حکم دارالحکومت سیول په علاقه کې د کووډ-19 په وجه چې کم دی انفیکشنز ډیر زیات مخامخ رالل. په کوریا کې چې کوم د دوی کوریا ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن ایجنسی دا KDCA ایغو په یو ورځ کې 598 د کرونا کیسونو اعلان وکړلو. په جمعې په ورځ کې چې کوم دی 613 کیسونه راغلیو چې کوم کې 580 په یو ورځ کې ریپورت شوي دي. د فبرवरी او د مارچ نه بعد چې کله نه کورونا پینډیمک شروع شوه دی په یو ورځ کې په کوریا کې ټول نه زیات یو کیسونه راغلي دي. چې کم د دارالحکومت سیول دی په ایغ کې 235 تا کیسونه شوي چې کم کې 580 ټوټل وو. دې نه علاوه چې کم د صوبه سرحد دارالحکومت د کوریا دلته تقریبا 52 میلیون کسان اوسېږي په دې علاقې کې او د دوی سره چې سونه بند علاقې دي. د هفته په ورځ باندې سیول چې کم دی اعلان وکړلو چې هغه د کرفیوز اعلان کړي. ا دې نه علاوه چې سونه دکانونه افیسونه او اسټابلیشمنټس دي هغه د بم د شپې 9 بجې بنديږي 2 هفتو لپاره. چې کم پبلک ترانسپورت استعمال دی هغه 30% کم کړلو. د دوی سختیانو په وجه باندې په ساوث کوریا کې چې کم دی 4.2% چې کم دی بیروزګاری ریشو راغلی ده د اکتوبر په مهینه کې چې کم د ټول نه زیات ده.
چې څونه د دوی سختیانې په ځان شروع کړي دي د دوی په وجه باندې چې کوم د دوی اکانومي ده هغه هم خراب کېدو والا ده او په جنوبي ایشیا کې د دوی چې کوم اکانومي ده هغه ټولنه په 16 نمبر کې ټولنه زیات ده. زمونږ په اخرنی خبر کې چې کوم د نننی په ورځ کې دی هغه دا دی چې افغان نېشنل ریکونسیلیشن کونسل په کابل کې خپل پیله میټینګ وکړلو. پریزیډنټ محمد اشرف غنی چې کوم دی د هفتې په ورځ باندې د دې میټینګ افتتاح وکړله. د افغان های کونسل فار نېشنل ریکونسیلیشن HCNR دا پیله میټینګ و چې کله نه دا جوړ شوی دی یو څو میاشتې مخکې. د اشرف غنی په مطابق باندې چې کوم دا میټینګ دی دا ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې د طالبانو سره چې کوم د امن گفتگویانې دي دا سیکنډ فیز ته تللی دي. دینه علاوه ایغو ویلي چې کوم د اهم میټینګ دی د دوی چې کوم د امن میټینګونه شوي دي د دوی ډېر زیات اهمیت دی د افغانستان لپاره او چې څونه انټرنیشنل کمیونټي ده. دا چې کوم میټینګ دی دا په افغان په حکومت کې پهله میټینګ شوی دی ځکه چې کله نه د افغانستان حکومت افیشلز او طالبانو د خپل د امن میټینګ کړو په دوحه قطر کې دغه نه بعد د دوی دا میټینګ په افغانستان کې پهله ځل شوی دی. دوانو چې کوم سایډونه دي د یو ډرافټ جوړولو لپاره اګریمنټ وکړلو چې کوم به ډېر زر مخامخ راشي او د ایغ په مطابق باندې بیا دوانه سایډونه خپل قدمونه علي. فلحال هم دومره خبرونه دي زموږ سره خپل خیال ساتئ. الله پامان. که تاسو څه کویریز وي نو تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ info@pashto.tv